نوی ځوانان او پیغلې چې واده کې د واده په شپو کې هغوی ته په کومه طریقه باندې کوروالی کول یا د زندګۍ نور معاملات په مخ وړل پکار وي. په دې ویډیو کې به تاسو د داسې معلوماتو نه خبر شئ چې زه په یقین سره وایم چې دا معلومات به تاسو مخکې هیڅ کله هم نه وي اورېدلي، ځکه چې په دې معلوماتو کې به تاسو د دا معلومات هم مخې ته راشي، یعنې تاسو سره به شریک کړم چې د واده نه پس سمدس ښځه او سړی دا ډېر زیات غټېږي او د دوی وجود ډېر بې کنټروله کېږي. نو دغه لویه وجه څه ده؟ ځکه چې د انسان وجود لوی شي، غټ شي، بې کنټروله شي، نو د هغه ټوله پرسنالټي خرابه شي. د دې لویه وجه دا ده چې دوی په غلطو طریقو باندې کوروالی کوي او دغه طریقې چې د دوی دپاره داسې یو سبب جوړېدلی شي چې د دوی د وجود ټول ډیزاین او ټوله پرسنالټي خرابولی شي. په دې کې لومړنۍ لویه غلطي چې هغه ښځه او خاوند واده پسې سمدس کوي هغه دا ده چې کله دوی واده وکړي نو د واده په لومړو ورځو کې دوی په داسې طریقو باندې میلاویږي، یعنې کوروالی کوي چې هغه طریقې د دوی دپاره ډېرې خطرناکې دي. لکه په دې کې یو طریقه دا ده چې دوی کله روټۍ وخوري، ښه ډېره روټۍ وخوري، ځان سم موډ کړي، بیا د هغې نه پس چې دوی سمدس خپل د خوب بیډ ته لاړ شي نو دوی د دغه حلال کوروالی مخه وکړي. خو اگر که دغه حلال دی خو ځینې وخت کې د دې نقصانات هم دي، ځکه چې دا په مړه خېټه باندې نه دي کول پکار، په تشه خېټه یا په خالي خېټه باندې چې دا وکړی شي نو ډېرې زیاتې فایدې به وکړي او دې سره حمل هم زر نیول کېدلی شي، د ماشوم پیدایش چانسز هم زیاتېدلی شي. او که څوک په مړه خېټه باندې کوي نو یو خو د هغوی نه هغه خوند ورته نه محسوسېږي او بل هغوی چې دی په دې طریقې سره نور هم ډېر د نقصان مخه ورته کېدلی شي. او په دې کې دویمه لویه غلطي هغه دا ده چې د واده نه سمدس وروسته اکثر ښځې سړي په هوټلونو کې داسې خوراکونه کوي چې هغه خوراکونه دوی مخکې نه وي کړي، نو دغه هم د دوی د صحت دپاره یو لوی نقصان پیدا کولی شي. قدرمنو، موږ غوښتل چې دا معلومات تاسو سره شریک کړو. یو جهان مننه چې تاسو ویډیو را سره تر اخره وکتله. ضرور د سره چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.